راشه کنه مرم در پسې. د مراد ښځه د کریم او حسن علي په لیدو ډیره خواشینې شوه. په ژړا ورخطه یې ویل ولې بیرته راغې؟ وروسته مراد هم راغی. تر ډیره سره کېناستل. کله چې له بشپړې کیسې خبر شول ټولو شکرونه ویستل چې په خیر ژوندي راوتلي یاست. د شپې حسن علي او مور یې د بخار د لاسه ژړا ته رسېدلي وو. حسن علي خو سمې چغې وهلې. د کریم په مټو هم خارښت پیل شو. تر سهاره سم خوب ورنه رغی. په سبایي ډاکټر ته لاړ او حسن علي هم د ځان سره بوته. ډاکټر په لومړي ځل کتو مرض تشخیص کړ. وروسته یې دوا ورته ولیکله. د شپې ټول په قراره زړه تر سهاره آرامه ویده شول. سهار د مراد ښځه سرتور سروه او کریم ته یې دعاګانې کولې. مراد په زړه کې په خپلو تیرو کړنو ډېر پښیمانه و. له ځانه سره یې ویل که زه پوهېدم چې کریم د دومره مهربانه زړه خاوند دی ما به یوه شېبه هم درد او غم ته نه و پرېښې. کریم چې یوه هفته کېده د جمیلې د خوا ورته ټلیفون نه و شوی ډېر خوابدی و. هیڅ شي خوند نه ورکوه. رنګ یې د هرې ورځې په تېرېدو سره ژېړېده. زړه یې غوښتل چې یوه پناه ځای ته لاړ شي او ښه په زوره زوره وژاړي. د خپلو اوښکو په تویېدو سره یې خوند اخیسته. د ژړا شوق پرې غلبه وکړه. خو د مراد له شرمه به یې ځان ټینګ کړ. له ځانه سره یې ویل څه ښه خوند کوي چې سړی د خپلې یوې ملګرې غاړې ته لاسونه واچوي او ښه په زوره زوره ورته وژاړي. د دې ته خفه نه و چې په یونان کې پرې ځنډ وشو. خپله هم نه پوهېده چې ولې ژړا ته زړه کېږي، ولې زړه غواړي لکه یو زنداني مرغه له قفسه والوځي او یوې لویې دښتې کې ښه په کریګو وژاړي. کله به یې ځان سره ویل لکه چې لیونی شوم. اخر ونه شو. مراد سره یې خبره شریکه کړه. مراد ویل کریم جانه هیڅ خبره هم نشته، ته مین شوی. کریم سور وخوټېد. په بیړه یې ویل نه مین نه یم، هسې مې زړه دغسې شوی دی. ګوره زه په مین سړي پوهېږم، زه په مین سړي پوهېږم. یا یې رنګ ژیړ وي یا یې شونډې وچې وي نه. کریم سر ښکته واچوه. مراد ویل خبره دا ده آغا جانه چې زړه دې بایللی، خو که زما منې دغه عشقونه هیر کړه، یوه غټه تیږه پرې واړوه. هماغه د تره لور دې ښه ده. شیر احمد دوی ماړه خلک دي. چیرته عزیز خان، چیرته ملنګ عبدالرحمن. جمیله هم تنکۍ پیغله ده. لا یې د پیغلتوب په باغچې څو سپرلي تیر شوي دي. دغه وخت کې سړی ډېر احساساتي وي، ژر مین کیږي او ژر زړه توري کیږي. دا چې دا یوه هفته یې درته زنګ نه دی وهلی، شاید زړه یې درنه نور توري شوی وي، او که تور هم نه وي ته دې ترې زړه بل خوا که. هلته که دې تره له دې کاره خبر شي څه به وایي؟ ته لا تر اوسه سمې اروپا ته نه یې ننوتې، وبه یې ګورې. داسې نجونو سره به مخ شي چې د وطن جونې به درنه هېرې شي، بیا به د وطن په نجونو ملنډې وهي. وسړیه. کریم تر یو وخته د مراد خبرو ته غوږ و. وروسته په خپلو سوچونو کې تللی و. مراده سړی بل ځای کې دی، نو خپله خوله یې ونیوله. په لوړ اواز یې پرې غږ کړ اغا جانه چیرې یې؟ پوښتنه کوي خو ځواب ته یې غوږ نه نیسي. کریم ټکان وخوړ. نه 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 مراد جانه غوږ یم درته. په سبا چې کریم له کوره ووت په لاره کې و چې نرګس ورته ټلیفون وکړ. څو یې خپل موبایل رایسته قطع شو. ژر یې ټلیفون ورته وکړ. نرګس جانې سلام علیکم. د ټلیفون تر شا یې د خپل تره غږ واورېد. په خندا او غوسې ورته ویل وهلکه چیرې یې؟ ژوندی یو که نه؟ دا دې څه حال جوړ کړی؟ موږ دې بیخي هیر کړي یو، یو تش زنګ هم نه وهې. کریم تر ډیره له خپل تره سره په خبرو و. تره ته یې چې څومره دلیلونه وویل هغه ونه منل او ملامتي ټوله په ده واچوله. ساعت وروسته یې بیا د نرګس ټلیفون ته زنګ ووهه. ټلیفون زنډ وروسته وکی شو. د نرګس ژړغونی غږ یې تر غوږ شو. کریمه دا مې څوم ځل دی چې ټلیفون درته کوم، خو ته مې ټلیفون نه وکی کوي. ما ته یو مشکل پیدا شوی، څنګه وکړم؟ کریم په ورخطایي ویل څه مشکل دی؟ ژر یې راته ووایه. دا څوم ځل دی چې شیرشاه خپل خپلوان په مرکه رالیږي. زما له راسه یوازې مور مې خبره ده. هغې راته وویل چې تا سره دا خبره شریکه کړم، ځکه د پلار مې هم شیرشاه ته زړه دی. څو ځله یې دا خبره تر غوږه راتېره کړې ده. کریم حیران شو چې د پتن د دې پوښتنې ځواب څنګه ورکړي. شیبه په چورت کې شو. نرګس بیا پرې غږ کړ
کریمه زه پوهېږم ته ډېر بدل شوی یې، زما د پوښتنې ځواب ته فکر ویوړي، که ستا مینه راسره وی نو ژر دې ځواب راکوه. کریم په خندا وویل ای لیونی، په چرت کې ځکه شوم چې تر اوسه زه لا په لاره کې یم، اروپا ته لا نه یم رسېدلی، خو اخر به ورسېږي کریمه، دلته ډېر مشکلات دي، ښایي بیرته در وګرځم. نه بیرته خو به ځکه نه راګرځي چې ستا دلته نه کور شته او نه اور او نه هم پیسې. هغه بله ورځ یو کس د موټر سینې پورې ځان تړلی و، غوښتلی چې په دې توګه ځان ایټالیا ته ورسوي. ډریور نه و خبر، په لاره کې چې څنګه پرې پوهه شو ژر راکوز شو او دا سړی په اوسپنې دومره وهلی و چې 2 ساعته وروسته یې په شفاخانه کې ساه ورکړه. و ډریور ته به یې ویلي وو ډریوران دا کار هیڅکله نه کوي، دلته خلک له ډریوره پټ د هغه په موټر کې ځان پټوي، کله چې موټر د ایټالیا خاورې ته واوړي بیا نو په لاره کې ترې ځانونه غوځاروي. ډریور خبریږي هم نه. ګوره کریمه چې ته دا کار ونه کړې که نه، که چیرې سمه لار درته پیدا نه شوه بیرته وطن ته راوګرځه. دوی په همدې خبرو کې و چې د ټلیفون پیسې خلاصې شوې او خبرې نیمګړې پاتې شوې. له کریم څخه د څو شیبو دپاره جمیله هیره شوه او د نرګس د غم لړې په زړه راخورې شوې. حیران شو چې اوس به څه کوي، که نرګس ځان ته ماتلوي نو د ده حال نه دی معلوم، او که د شیرشاه سره واده ورته وای بیا خو خپله بېوفایي ثابتوي. په پښتو کې خو بېوفایي غټ جرم او شرم ګڼل کیږي. سوچونو په سر واخیست کومه لاره غوره کړي، نرګس او که د تل دپاره یوازیتوب. د مراد خبرې په مغزو کې راتاو شوې، بیا یې د خپل ملګري د خندا غږ په مغزو کې انګازې وکړي. کریمه ډارېږم چې وطن ته یو وخت له نیکر سره رانشي، په خپل کلتور به شرمېږي، ته ډېر ژر بدلېږي. ها سیګرټ یې بل کړ او ځان سره به په سوچونو کې شو. د نرګس خبرې او ژړاوې به یې په غوږونو کې کړنګارې کوه. خپل نامعلوم برخلیک ته به یې چې ځیر شو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. یوه شېبه له ځان سره یې ښه وژړل، زړه یې یو څه سپک شو، یو څو ګامه دې خوا او هغه خوا وګرځېد. په زړه یې ویره خپره شوه، مه کړه څوک بیا پرې ناڅاپه ګزار ونه کړي. د مراد د کور مخه یې ونیوه. حسن علي په لیدو ډېر خوشحاله شو. حسن علي په څېره کې ډېر بدلون راغلی و او په غومبرو کې سرخي پیدا شوې وه، سترګې هم روښانه شوې وې. کریم به هغه ته خوراکي شیان اخیستل او ډېر ناز یې ورکوه، له یخ او باران څخه به یې بچوه. له هغې ورځې چې د بدن بخارونه او خارښتونه یې جوړ شوي وو حسن علي ښه شوی و. مخکې خو حسن علي له دې بد مرض سره مقاومت کوو. پلار یې د پیسو د نشتوالي په وجه ډاکټر ته نه بو. مور یې هم خوشحاله وه ځکه هغې 6 میاشتې په زندان کې تر نورو مشکلاتو دې مرض زیاته ځورولې وه. څو ځلې مراد ته خپل درد ویلی و خو هغه خپل غوږونه پرې کاڼه اچولي وو. د حسن علي د نوکانو خیرې هم پاک شوي وو ځکه کریم نه غوښتل چې هغه دې د کثافاتو له صندوقونو څخه بوتلونه او خوراکونه راټول کړي. د کور خرچه هم د په غاړه اخیستې وه. کریم د ځان سره فکر کړی و که چیرې د مراد په کور کې نه وی مجبور د بل اتاق په نیولو سره یې پیسې لګېدلی وی، خو دا هغه پیسې چې د ځان ته د اتاق رانیولو په خاطر بیلې کړې وي په هغې وی د مراد کور ته خواړه اخیستل چې سبا مراد ونه وایي چې په دی خېټ اړولې ده او دې کار د مراد په ژوند کې لوی بدلون راوستی و. یو ماښام حمید خبر ورکړ چې ځانونه پاترا ته راورسوي. په سهار یې له حسن علي سره یو ځای حرکت وکړ. د مراد ښځې تر هغې و چې دوی وی له سترګو پناه کېدل له کړکۍ څخه ورکتل او په اوښکو ډکو سترګو یې دعاګانې کولې. مراد خو د خدای پامانۍ په وخت کې خپل زوی ته وکتل، پړینګ یې شي په ژړا شو، مخ یې ژر ترې بل خوا واړوه چې حسن علي پوهه نه شي. خو حسن علي د پلار پټې اوښکې وخته لیدلې وې. د خپل هر دم شهید پلار مخې ته ودرېد او ورته وخندېد. پلاره ولې ژاړې؟ زه چې د خیره ایټالیا ته ورسېدم پولیسو ته ژاړم چې مور او پلار مې راوغواړئ. بیا نو هماغه دي چې تاسو به هم د خیره راورسېږئ. زه به بیا هلته په هوټلونو کې کار کوم. تا نه پرېږدم چې بیا د کثافاتو څخه بوتلونه راټول کړي. مراد یو دم خپل لاسونه ترې چاپېر کړل. دا ځل یې مخامخ او په ښکاره ورته وژړل.
د پاترا بندر ته نږدې ګڼې لوی لارۍ چې په ترپالونو کې پوښل شوې وي ولاړې وي. په دې لارۍ موټرونو کې له یونان څخه ایټالیا ته تجارتي مالونه انتقالېدل. دا موټر له بارونو ډک لویو بیړیو ته پورته کېدل. کښتۍ به چې څنګه د ایټالیا د انکونا نومي بندر ته ورسېدې دا موټر به ترې ټول کوزېدل. وروسته یې د ایټالیا په سړکونو او ځنګلونو کې لارې کچ کولې. په پاترا بندر کې قاچاقبران به د شپې لخوا چې ټول ډریوران ویده وو پټ د دې لارۍ منځ ته ورپورته کېدل او هلته به یې د 2 یا 3 کسو دپاره ځای جوړوه او وروسته به یې د موټر ترپال لکه څنګه چې تړل شوی و هماغسې بندوه. د لاریو ډریورانو به کښتۍ ته تر پورته کېدو مخکې د خپلو موټرونو ترپالونه ښه چیک کول او وروسته به یې حرکت کوه. خو قاچاقبران دومره ماهر شوي وو چې ترپال به یې داسې بیرته تړه چې ډریور ته به پکې هیڅ شک نه پیدا کېده. حمید د شپې په یوې سپینې لارۍ کې کریم او حسن علي ته ځای جوړ کړی و او په هماغه شپه کې چې ډریوران ویده وو دوی یې ورپورته کړل. کریم ته یې د موټر په مخکینۍ برخه کې ځای جوړ کړ او حسن علي د موټر په منځ کې د غوټو صندوقونو په منځ کې کېنوه. سهار وخت ډریور خپل موټر شاوخوا وکتله. هر څه سم په نظر ورغلل. وروسته په ډاډه زړه یې د موټر اکسیلیټر ته پونده ورکړه او حرکت یې وکړ. له یونان څخه راپورته شوې الوتکه چې څنګه د ایټالیا په هوایي ډګر کېناسته شیر احمد خپله کلمه درسته کړه او شکر یې ویست چې په خیر راورسېد. د میدان په ترمینل کې یو کس چې یوه لوحه یې لاس کې وه او خپل نوم یې پرې لیکلی و ولاړو. شیر احمد زلیخا ته مخ کړ. وی ویل وا ښځې زما سترګې له لرې شی سم نه ویني ته وګوره لکه چې هغه سړی همدی دی. زلیخا غږ کړ هو هماغه دی هغه دی غټې لیکلي حضرت ګل درځه چې ځان ور ورسوو. حضرت ګل چې څنګه په دویو سترګې ولګېدې ورو ورو ور وخوځېد او شیر احمد دویو هم ورپسې شول. له ډېر څه ځنډ وروسته یې ټول یو هوټل ته پورته کړل او ورته یې ویل تر هغې چې ما تاسو ته نه وي ویلي له دې ځایه به نه ځئ. شیر احمد له خپلې کورنۍ سره یوه هفته په دې زاړه او له ښاره وتلي هوټل کې تېره کړه. وروسته حضرت ګل ورته ټلیفون وکړ چې له هوټله لاندې راکوز شئ. دوی چې څنګه راکوز شول یو سپین موټر ولاړو او دوی یې پکې ورپورته کړل. له ساعت مزل نه پس سپین موټر په یوه کور چې د ګراج دروازه یوه سړي خلاصه نیولې وه ورننوتل. د سهار 6 بجې وي چې حضرت ګل په خپل سپین موټر کې را پیدا شو او له ځنډ وروسته یې د شیر احمد کورنۍ هغه اورګاډي ته چې جرمني په لورې حرکت کوه ورپورته کړل او له مخکې وروسته یې ترې ځان ترې تم کړ. جرمني ته تلونکی اورګاډی په خپل وخت له ځایه وخوځېد. په لاره کې جمیلې مور ته ور وویل مورجانې کشکې مو کریم ته یو زنګ وهلی وی او ورته ویلی مو چې دغه دی موږ اوس جرمني ته نږدې شوي یو. شیر احمد دا خبره واورېده په غوسې ویل لعنت دې په تا لیونی شي تا غوندې بې حیا نجلۍ مې ولاکه په ټول ژوند کې لیدلې وي. جمیلې چې ژبه یې د مخې په غاښونو چیچله په لوړ غږ یې ویل ولې پلاره څه مې کړي چې را باندې غوسه شوې نور نو څه وکړې په پلار دې لعنت شه عجیبه نجلۍ هغه دې په کیسه کې هم نه دی او ته ورپسې شلی هغه د لارې د مصرف پیسې مې هم ورته پرېښودې کومه نیکي چې راسره کړې وه ور ادا مې کړه نور دې څه ته د هغه لمن نیولې. اورګاډی له څو ساعته لارې وهلو وروسته د جرمني په خاورې ورننوت. د شیر احمد ایله لاړې تېرې شوې او د خوشحالۍ څپه یې په زړه خپره شوه. زلیخا ته یې مخ کړ دغه دی ښځې دا دې هم جرمني. وروسته په خندا شو. ټول سخت ستړي او ستومانه وو. د لارې منزلونو یې هر هډوکی په درد کړی وو. شیر احمد غوښتل چې له یوې غرفې څخه خپل وراره زلمي ته زنګ ووهي. زلیخا پرې غږ کړ وسړیه څه یې کوې چې ټلیفون کوې راځئ چې پولیسو ته ځان وسپارو چې اوس مقصد د مې یو ځای پیدا شي. شیر احمد د خپلې مېرمنې خبره وانورېده. سیده یوې نجلۍ ته چې زیړ ویښتان یې په اوږه خواره وو او غټې عینکې په سترګو وې او په موبایل کې چا سره په خندا خبرې کولې ورتاو شو. څو یې هغې ته خبره کوله هغه یې وخته له مخې تېره شوې وه. زلیخا او جمیلې خپلو منځو کې خندل چې پلار دې وګوره له دې ټولو خلکو تېر شو او هغې ښایسته نجلۍ ته ورغې. ښه شوه هغه خو ورته ونه درېده. شیر احمد چې شاته وکتل مېرمن او لور یې خاندي ده هم وخندل. زلیخا له لرې ورته چکې وکړې شکر چې درته ونه درېده. په لاره کې تر ډېرو لور او مور شیر احمد وځوروه.
زلیخا ورته وویل خدای دې خیر کوي سړیه چې خوشې مې نه کړې نور دې لاس نیولی ګرځومه. جمیلې غږ کړ پلاره مور مې مه هېروه ښه. شیر احمد په قسمونو شو او وی ویل چوپه شلې ونی خدای که به مې بل مقصد و. وروسته یو پولیس ورڅخه پوښتنه وکړه. دوی یې په خبرو پوهه نه شول. صرف حضرت ګل یو ټکی ورښودلی و. ورته ویلي و چې کله له پولیس سره مخ شوې ازول ورته ووایې هغه مو بیا سیده د مهاجرو کمپ ته رسوي. دوی هم په یو خوله ازول پناه غوښتونکي نارې کړې. پولیس ورته په خندا شو. شیر احمد وویل افغانستان افغانستان جنگ جنگ. جمیلې ته د پلار په دې خبر یو ځل بیا خندا ورغله. لیونۍ ځان خواره او بیچاره وښیوه چې مرسته راسره وکړي. جمیلې وویل زه مورې که دوی پوښتنه وکړه چې ولې خوشحاله یاست زه به ورته وایم په دې خوشحاله یو چې په خیر ستاسو ملک ته راورسېدو. وروسته پولیس دویو ته اشاره وکړه چې د هغې موټر ته پورته شي. له څه ځڼ وروسته یې د جرمني مونشن ښار د مهاجرو په یو کمپ وردننه ایستل. شیر احمد زلیخا ته مخ کړ. ګوره ښځې کیس خو دې په یاد دی که نه هسې نه چې زه یو څه وایم او ته په بله لګیا شي. هغه موټر چې په منځ کې کریم او حسن علي پټ او غلي ناست وو د کښتۍ په منځ کې نورو بار چلوونکو موټرو سره څنګ په څنګ ولاړو. کریم به هره شیبه په حسن علي غږ کوه. حسن علي غلی د غټو صندوقونو په منځ کې غونځ بند ناست و. کریم ورته ویل ګوره په ځای کې به خورې نه ځکه دا د موټر په ماضي ټکان سره خوري او پولیسان هم ټول متوجه دي. حسن علي ویل ښه سمه ده کاکا جانه نه خوځېږم. اوس نو خوشحاله اوسه له خطر څخه بچ شو. ساعت وروسته د خیره د ایټالیا د انکونا بندر ته رسیږي. هلته بیا چې کله موټر له کښتۍ څخه کوز شو په ځنګلونو کې لاره وهي. زه او ته بیا ترې ځانونه اچوو او یا ډریور ته غږ کوو چې موټر ودروي. حسن علي په دې خبرو نور هم خوشحاله شو. شیبه د ایټالیا په فکر کې شو. پاک ښارونه لوړې او دنګې ودانۍ پریمانه خواړه او پیسې له ځان سره مسکی شو او وی ویل که هیڅ ونه شو کار کوم د قاچاقبر پیسې خپله برابروم او مور او پلار مې پرې راباسم. حسن علي له ځان سره په خبرو چې یو ناڅاپه له پاسه یو غټ صندوق راوښوید او یو کونج یې د ده ستوني ته برابر شو. ورو یې چغه کړه کاکا کاکا. کریم ورو ورو له ځایه ځان راویست. هڅه یې کوله چې د ده په حرکت سره موټر ونه خوري. په دې وخت کې د دویو موټر له کښتۍ څخه د ایټالیا خاورې ته کوزېده. کریم صندوق ته زور کړ چې شاته یې ټیل وهي. د څنګ صندوق پرې راوښوید. په دې صندوقونو کې غټ غټ ماشینونه څنګ په څنګ وو او سر په سر ایښودل شوي وو. په یو لاس کې د څنګ غټ راښویدلی صندوق ونیو او په بل یې د حسن علي ستوني ته برابر شوی صندوق ټیل وهه. موټر وښورېده. ژر یې لاس ونیو. سر تر پښو لړزې نیولی وو. کله چې د حسن علي غږ وانه ورېد نو د پولیسو ویره او ډار یې له سترګو وتښتېد. په زوره یې په دواړو لاسونو یې شاته صندوق په ټیل وهلو سره د حسن علي غاړه ترې راخلاصه کړه. زړه یې خوشحاله شو. ژر یې غږ کړ حسنه ځان وباسه ما صندوق ټینګ نیولی. خو حسن د ایټالیا په خیال کې داسې دروند خوب وړی و چې تر پایه راویښ نه شو. د حسن علي سترګې بوټې راوتلې وې. سر یې د ښۍ اوږې خواته کوږ پاتې شو. کریم یې چې غېږ کې راونیو د ځان لوري ته یې کش کړ. د حسن علي سر شاته وځړېد. یو دم مراد او د هغې مېرمنې سترګو ته ودرېده. یو دم یې لکه د یوه زوی مړي کس په شان چغې وهلې. د موټر ډریور چې کریم یې په موټر کې پټو بېغمه په اکسلیټر پونده ایښې وه او بیړه یې وه چې زر ژان د ایټالیا ښار ته ورسوي. د ماخوستن ډوډۍ چې وخوړل شوه شاه رسول خپلې مېرمنې ته مخ کړ. ویې ویل شمایلې ته خو دغسې وایې شیرشاه ولاکه بد هلک وي په حکومت کې ښه کار جوړ دی. نرګس د پلار په دې خبرو سره د چایو ګیلاس په غولي کېښود او له خونې ووته. شمایلې ورپسې غږ کړ وایي نجلۍ چیرې تښتې کښېنه. خو نرګس غوږونه کاڼه واچول. ژر د څنګ خونې ته ننوته. هلته یې په بالښت خوله ولګوله او په ژړا یې پیل وکړ. شمایلې چې له غوسې غاښونه چیچل ویل اوس وسړیه ما کله ویلي چې شیرشاه بد هلک دی خو اوس دا شالیلایي که ومني. شاه رسول چې په بالښت یې څنګ وهلی و په ځای کې کېناست. وی ویل دا نجلۍ ټوله تا له لارې وایسته نو ما به ولې له لارې ایستلي وي. تا عجیبه خبرې کوې سړیه.
اوس دا څه کار دی چې مشورې ترې غواړي؟ دا زما او ستا کار دی، زما او ستا. څه چې زه او ته پرېکړه کوو هماغسې سمه ده. ولې وسړیه اخر د دې د ژوند خبره ده. د دې چې زړه نه وي سبا له هغه هلک سره کله سمه ګزاره کوي. پرېږده نازولې دې کړه، بد به کوي، ګزاره به کوي. اوس دې ته فرمایشي میړه له کومه کړو؟ او بل خدای که شیرشاه بد هلک وي هسې د دې لیونۍ نه خوښیږي. شمایله غلې شوه. شاه رسول چې ځان ته یې توبداني نږدې کوله وویل وښځې ته د دې خوله ولټوه، کوم بل څوک یې نه وي خوښ کړی. سړیه که رښتیا درته ووایم دې خو په کریم سترګې سرې کړي دي. شاه رسول په تمسخر وویل کوم کریم؟ دا زمونږ کریم. د هغه ابوسري نوم خو راته مه اخله، ولاکه یې په 2 پیسو واخلم. بې غیرته دومره وخت وشو یو تش ټلیفون نه راکوي، له پیسو خو یې توبه چې راویلېږي. سړیه هغه تر اوسه لا جرمني ته نه دی رسېدلی. کله چې هلته ورسېد او بیا په کاروبار شو وروسته له هغې به کومک کوي. یاره دغې ته خو زړه مه تړه، چنداني شی خو نه دی. ښه پوهېږي چې ترې په څومره مشکلاتو کې ژوند کوي، تشه یو پوښتنه مو نه کوي چې اکا یې مړ که ژوندی، ته یې لا د پیسو او کومک تمه لرې. شمایله په چورت کې شوه. خاوند یې هم سمه خبره کوله. اخر یو تش ټلیفون څه معنا لري چې دی موږ ته نه کوي. نورې خبرې خو یې لا په ځای پرېږده. سبا چې په کاروبار هم شو د اروپا په نجونو سترګې سرې کېږي، ولاکه بیا زموږ لور ته هم وګوري. شمایله له ځایه پاڅېده او سیده د نرګس خونې ته ورغله. ګوري چې هغې دیوال ته تکیه کړې او سلګۍ وهي. ورو یې ورته وویل ګوره لورې مور دې قربان شه، ته یو ځل دې خونې ته راشه چې پلار دې څه درته وایي. هغې سر وښوروه. شمایلې بیا ورته وویل اخر ونه شول، له لاسه یې ټینګه ونیوه. په زوره یې د شاه رسول مخې ته کېنوله. شاه رسول چې نسوار یې تو کړي وو او په شونډو یې لاس تېروه چې نښتې نسوار ترې وتوږي. په پسته ژبه یې ویل ګوره لورې هېڅ پلار نه غواړي چې اولاد یې سره اور ته ولویږي. دا موږ چې کوم نیت لرو قسم دی په دې کې ستا خیر دی. بیا هم چې ستا رضایت نه وي کله دې چاته ورکوو، خو ته دې ماته د زړه خبره وکړه چا سره غواړي چې واده شي. نرګس سترګې ښکته واچولې او مور ته یې وکتل. مور یې پوهه شوه. شاه رسول ته یې سترګې ور واړولې. وی ویل سړیه هماغه خبره ده کریم، سړیه هماغه خبره ده کریم. شاه رسول یې خبره ونیوه ګوره لوري ما مخکې دې هم مور ته ویل، خو زه له نورو خبرو به تېرو شو بلا ورپسې چې زموږ پوښتنه نه کوي او یا مو احوال نه اخلي، خو صرف دومره خو دې وایي چې په آینده کې تا سره واده کول غواړي. د شاه رسول دا خبره د شمایلې او د نرګس په زړونو ښه ولګېده. شاه رسول زیاته کړه اوس داسې خو هم نه کېږي چې هغه ونه غواړي او زه دې په زوره ور وتپم. ته ووایه څنګه وکړم؟ شمایله چې د نرګس سترګو ته ځیر وه وویل پلار دې سمه خبره کوي لورې، داسې نشي. هغه یو متل دی کونډه د لیوره په تمه له میړه پاتې شوه. نرګس ته د دویو خبرو خوند ورکوه او له ځانه سره یې ویل که چیرې مور او پلار مې په دې خبرو ټینګ ودرېږي بیا نو هیڅ غم نه لري، ځکه زه خو په کریم 100% یقین او باور لرم. مور هم د شاه رسول په دې خبرو خوشحاله شوې وه. هغې پخوا داسې ګڼله چې شاه رسول یوازې د پیسو شوقي دی، خو اوس ورته څرګنده شوه چې نه، هغه د خپلې لور رضایت ته هم په درنښت ګوري. په سبا یې شمایلې خپلې لور ته پیسې ونیوې چې خپل موبایل کې پیسې واچوي او له کریم سره په دې باب اوږدې خبرې وکړي. نرګس ویل چې ټلیفون کې مې پیسې شته، خو د کریم ټلیفون ګل دی. ټوله شپه مې ورته ټلیفون کړی دی، نه پوهېږم ولې موبایل ګل دی. مور یې غلې شوه، نور یې څه ونه ویل. د نرګس سر وځړېد او په چورت کې شوه. 100 پوښتنې په مغزو کې تاو راتاو شوې. کریم ولې ټلیفون نه وکې کوي او ولې د پخوا په شان را سره مینه نه کوي. نرګس له ځان سره په همدې خبرو کې وه چې د مور غږ بیا تر غوږ شو. وایي نجلۍ ساعت نیم ساعت وروسته ورته ټلیفون کوه، چیرته به بند وي، اخر به یې وکې کړي. د غرمې 2 بجې وې چې د شیرشاه مور او مشره خور یې په کلا راننوتې. نرګس ژر خپلې خونې ته ننوته. هغې د نرګس په دې کار سره په زړه کې یو څه خفه شوې او زړه ته یې ګیله ورغله. د شیرشاه مور ژر خپلې لور همیرا ته وکتل. همیرا د مور په درد پوهه شوه. وی ویل عادي هغه به اوس له موږه شرمېږي، راځه راځه. شمایلې غوښتل چې مخې ته یې ورشي. نرګس ژر له خپلې خونې راووته او په کشکن کې مور ته ویل چې خوله دې ورته پسته ونه خوروي. مور یې ژر سر ورته وښوروه او په بیړه د شیرشاه د مور مخې ته ورغله. د شیرشاه مور بیا ورته له لرې لرې خبره ور یاده کړه. شمایلې چې د چایو ګیلاس یې بیا ور ډکه وویل خورې
که رښتیا درته ووایم د نرګس ټول واک یې د پلار دی. که زما په لاس کې وی ته خو شیرشاه ښې ولا چې ستا تر سپي خو مې جار کړی وی. همیرا چې د خونې کړکۍ ته سترګې نیولې وې چې په نرګس یې سترګې ولګېږي په خبرو کې ورګډه شوه. کاني دغسې خو ده، خو بیا هم ته چې سر وخوځوي کاکا مې بیا ستا له خبرې نه تېرېږي.